تازه او ډیر خوږ خبر د افغانستان ولس ته. درنو کتونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. یوې بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. ژوند غني بابا ویاړو په خپل مشر باندې. داسې یو مشر لرو چې هیڅ کله غلو او مافیا ته تسلیم نه دی شوی. هر زورواکي چې سر پورته کړی او یا یې زورواکي کړی، غني هغه له صحنې ورک کړی ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې غلط کار وکړي یا غیر قانوني کارونه وکړي. لکه څرنګه چې تاسو وینئ، څه موده وړاندې د بلخ ولایت والي عطا محمد نور سرغړونې شروع کړې وې. مخکې له دې څخه چې د عطا محمد نور د سرغړونو په هکله درته ووایم، خوږ خبر دا ده چې د افغانستان د خارجه وزارت وزیر صلاح الدین رباني له دندې استعفا ورکړله. مخکې له دې څخه چې غني دی له صحنې لرې کېده، خپله استعفا وړاندې کړله. د بلخ ولایت والي عطا محمد نور سرغړونې شروع کړې او زورواکي به یې کوله. ویل به یې چې د اشرف غني سره له ټول حکومته لاس یې خلاص، خو اشرف غني په نرمي ورته وویل چې قانون ته ځان تسلیم کړه، په خوشحالي او په آرامه کښېنه، که نه زه دې بیا غم خورم. خو هغه نه منله. ویل به یې چې لاس دې خلاص. غني زور ورسره ونه واهه. غني له سیاسته کار واخیست، د هغه ټوله سرمایه یې ونیوله، پیسې یې ورباندې بندې کړې، بانکي اکاونټونه یې ترې ونیول. هغه و چې سړی سخت خراب کړ او چیغې یې ووتلې او په آخر کې غني ته توبې وویستلې او تسلیم شو. همدارنګه یو بل زورور چې صلاح الدین رباني د افغانستان د خارجه وزارت وزیر دی، په اواخرو کې له غني سره سختې ډغرې شروع کړې. کله به چې اشرف غني ورته وویل چې دا کار مه کوه، نو هغه به د هغه په ضد هغه کار کوه او د افغانستان خلافي کارونه شروع کړل. غني ورته وویل چې سم شه، خو هغه نه منله او زور یې شروع کړ. یوه بله خبره چې یادولي باید وکړم، د افغانستان خارجه وزارت د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم پورې اړه لري. هغه د هغوی طرف نه رهبري کېده. غني معینه ورته وټاکله. ورته یې وویل چې صلاح الدین رباني ورته وویل چې ته حق نه لرې زما په موجودیت کې، د ډاکټر صاحب عبدالله په موجودیت کې زمونږ په وزارت کې مقرریانې وکړې او نوي خلک په دندو وګمارې، خو زما په موجودیت کې دا خلک ته نشي ټاکلی. هغه و چې غني په زوره ورولېږله او مقرره کړله. د هغه نه بعد د وزارت خارجه ویان د قانون په ضد خبرې وکړلې، نو د خلکو غبرګونونه یې وپارول. غني سمدستي عکس العمل وښوده، د هغه په جای بل ویان ور معرفي کړ او هغه یې د وظیفې څخه برطرفه کړ. هغه و چې د ریاست اجرایه غبرګونونه یې وپارول، همدارنګه د وزیر خارجه غبرګونونه یې وپارول چې د موږ په موجودیت کې ته داسې کارونه کولی او هیڅ کله دا حق نه لري چې دا کس لري کې او بل معرفي کړي. غني ورته وویل چې چورت مه خرابوه. نفر یې وروسته او هغه یې له صحنې لرې کړ، خو بیا د ده ونه منله، په زور یې ور معرفي کړ. ژوند غني بابا تل دې ژوندی وي. اشرف غني بابا.